ډېرې خوشحالۍ سمې تر سترګو اوښکې راتلې چې کوم وخت زما د خورکۍ او نوم یې یاد کوي. او خورکۍ ته مې هغه خپل په یو ناچیزه دغه باندې موټر ښه ورته ګلپوشه کوي او ښه مې داسې بازار کې یو ګشت هم ورته ورکوي، مال چې ارمان یې پوره سي. د دې ارزو همدا ده چې د ځانه یو ډاکټره جوړ کړي او خپل بېګا مې غرمې کې ښه دوستان میلمانه راغوښتي وو، دلې مې ښه ډوډۍ هم ورته ورکړه. خپل درېیم مقام یې خپل کوي. په افغانستان کې ورځ تر بلې د تعلیم کچه په صفر کې ضربېږي. کریم مرسل به تاسو ته د قرآن کریم یو آیت تلاوت کړي، مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا ډېر ناهیلې سوه، ویل چې دا ارمان به مې په اوبو لاهو سي. یعنې ښوونځي چې وتړل سوې، ته به ورک په خدای دا زموږ د خور یو ارمان دی، وایي چې خپلې خور د خپلې اولادو د ښه آیندې دپاره مجبور یو چې هجرت به وکړو. بعضې کسان دا د ځان دپاره یو شرم بولي چې په خوندو تعلیم کوي، اما هغه شرم نه بولي چې شخصا زما دپاره ډېر افتخار دی او زه په دې باندې فخر کوم. نو تعلیم دروازه خلاص کوي، زیاتره مهاجر به بیرته خپل وطن ته راسي. د ابراهیم صافي د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. کیدای شي د تېرې ورځې را په دې خوا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس چې یو افغان ورور د خپلې خور سره خپور کړی دی او ورسره لیکلي دي چې خور یې د قرآن کریم حافظه یا یې قرآن کریم حفظ کړی دی. ډیرو خلکو ورته مبارکیانې ویلي دي. نن د همدغه عکس خپرونکی صفی الله عزیزي را سره میلمه دی. هیله ده چې خپرونه تر پایه را سره وګورئ. عزیزي صاحب ډیره زیاته مننه، کور مو ودان چې وخت مو راکړه. لومړی خو مبارک دې وي تاسو او ټولې درنې کورنۍ ته مو. وعلیکم السلام قدرمن صافی صاحب، تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو د یوټیوب چینل له طریقه د افغانستان شریف او نجیب ولس خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. عزیزي صاحب که راته ووایي تاسو یو عکس خپور کړی و تېره ورځ، د دغې عکس تر شا کیسه څه وه؟ صافی صاحب محترم، کله چې زما خورکۍ په مکتب کې شپږم صنف ته ولاړه، نو بیا متاسفانه باید زه ووایم چې د مکتب هغه شپږم صنف ابتدایي دوره پای ته ورسېدله. نو وروسته له هغه څخه مې دا په ذهن کې راوګرځېدله چې موږ او تاسې هم دیني تعلیم ته اړ یو چې باید دیني زده کړې هم تر لاسه کړو، هم عصري زده کړې. نو بیا مو خپل خورکۍ یو دیني مدرسې ته ولېږله چې هلته د استادانو دیني استادان د ښځینه استادانې وې چې دوی هلته دیني زده کړې وکړه. تقریبا د یو کال یو نیم کال په جریان کې دوی د قرائت زده کړې هلته وکړې. وروسته له هغه څخه خورکۍ مې هلته د 700 نجونو خویندو په شمول خپل درېیم مقام یې خپل کوي چې دا زموږ لپاره افتخار دی. او عکس مې د دې لپاره خپور کوي چې زموږ او ستاسې په پښتنه ټولنې کې ډېری خویندې د تعلیم له زده کړو محرومه دي او بې برخې دي. نو دا مې په دې خاطر و هغه خویندو هغه وروڼو ته چې باید د خپلو خویندو تر شا ودرېږي او د خپلو خویندو ملاتړ وکړي او د هغه و دیني درسو ته واستوي، عصري درسو ته یې واستوي. همدغه موږ او تاسې د خپل په خویندو تعلیم وکړو، سبا به دغه هېواد دغه زموږ او ستاسې د خویندو په برکت باندې آباد وي. اوسنۍ تاسې ووینئ چې ټوله پرمختللې دنیا چې دا څه پرمختللي دغه وویني دا د تعلیم له وجې څخه دي. اما متاسفانه باید زه ووایم دردېږم، ډېر په دې دردېږم چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د تعلیم کچه په صفر کې ضربېږي او تعلیم کچه ورځ په ورځ کمیږي. نو همدا مې په دې خاطر د تشویق په خاطر باندې دغه عکس خپور کوي، ولې چې دا بعضې وخت د ټولنیزو رسنیو له ځینو کارکوونکو له د توند غبرګون سره هم زه مخامخ شوم، خو زه یې پروا نه لرم. په دې خاطر چې دا د خپلې خور د لا تشویق او د هغو خویندو چې هغه د تعلیم څخه بې برخې دي، هغو وروڼو ته مې دا یو پیغام دی چې تاسو هم په خپلو خویندو تعلیم وکړئ او دا پیغور د ځان لپاره مه بولئ، دا باید د ځان لپاره یو لاسته راوړنه وبولئ. نو دا مې په دې خاطر باندې دغه عکس رسنیز کوي او کور یې ودان، د هغو ملګرو کور یې ستاسو ودان چې موږ ته مو وخت راکړئ او موږ مو د دغه پروګرام وړ به وبولو او موږ مو وغږولو. ډېره زیاته مننه. عزیزي صاحب، خورکۍ که هلته در سره یي، خیر که نورې خبرې نشو کولی،
نو آیا امکان لري چې یو د قرآن کریم یو آیات راته تلاوت وکړي؟ بالکل کریم مرسل به تاسو ته د قرآن کریم یو آیت تلاوت کړي مهرباني. اول خو زما لخوا خورکۍ ته ډېر زیات مبارک وي، الله دې ورته اوږد عمر ورکړي، الله دې نور توان هم ورته ورکړي. او بس موږ غوږ یو ورته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ډیره زیاته مننه. الله پاک دې خورکۍ ته اوږد عمر ورکړي، الله پاک دې ورته دواړه دنیاوې ښایسته کړي. عزیزي صاحب، له ښوونځي کله چې دغه ښوونځی د دوی په مخ باندې وتړل شو یا ښوونځي ته د دوی نوره اجازه نه وه، د دوی عکس العمل څه و په کور کې؟ صافی صاحب ښوونځی چې وتړل سوې ته به ورک په خدای دا زموږ د خور یو ارمان دی، وایي چې زه غواړم چې د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې وکړم او ځان ډاکټره کړم تر څو دغه خپل ځورېدلي او کړېدلي ولس ته خدمت وکړم، هغه خپلو خویندو ته خدمت وکړم چې لا په تیارو کې ژوند کوي. نو دا ډېر ناهیلې سوه، ویل چې دا ارمان به مې په اوبو لاهو سي، یعنې دا ارمان به مې پوره نه سي. نو ما د دې ارمان د دې دغه چې کوم ارمان یې درلودی، ما د دې ته ډاډګیرنه ورکړه. ما ورته وویله چې د ارمان به دې انشاءالله پوره کوم، چې هغه ولو که چې دغه زما د وجود کمیس درته خرڅوم، لا به زه دا ستا دغه ارمان پوره کوم. که په وطن کې داخل و که په وطن کې بهر و، هیله دا ده چې یو وخت داسې ورځ راسي د خیره سره چې د دغه اوسني امیرانو دې خدای تعالی په زړه کې د رحم اوبه تېرې کړي تر څو چې په خپل وطن کې زده کړې وکړي. که نه سو نو مجبور به یو چې د خپلې خور د خپلې اولادو د ښه آیندې دپاره مجبور یو چې هجرت به وکړو، مهاجرت به وکړو تر څو دغه خپل اولادونه په تعلیم بسیا کړو. نو دا عکس العمل یې ډېر دغه و چې دې غوښتله چې تعلیم ته یو ادامه ورکړي. د دې ارزو همدا ده چې د ځان یو ډاکټره جوړ کړي او خپلو خویندو ته خدمت وکړي او خپل هېواد ته خدمت وکړي. نو په امید د دې چې ورځ به دغه ارمان او دغه هیله بې پوره کېږي د خیره سره که خدای کولی انشاءالله. صاحب، تاسو په ټولنیزو رسنیو کې چې کله مو عکس خپور کړئ، د خلکو عکس العمل څه و؟ عکس العمل یې څه ناڅه منفي تبلیغات و، خلکو لیکلي چې کاشکې دا نوی پورته سوی و، کاشکې دا نوی سوی، دغسې منفي تبلیغات کېدل. ټولنیزو رسنیو کې چې تاسو عکس خپور کړئ، د خلکو هغه کمنټونه یا تبصرې چې مو لوستلې ډېرې مثبت وي او که منفي؟ په ډېرې اندازه باندې مثبت وي، اما په لږ اندازه باندې منفي تبلیغات وه. مګر زه د دغه منفي تبلیغاتو په کیسه کې نه یم، ولې دا د ځان دپاره افتخار بولم چې زما خورکۍ تعلیم ته مخه کړې ده او هغه د قرآن کریم د قرائت څخه فارغه سوه. دا زما دپاره افتخار دی، دا د افتخار ځای دی. ولې په دې باندې زه شرم نه کوم او نه هم دا د شرم خبره ده چې زه اوس په دې باندې وشرمېږم. بعضې کسان دا د ځان دپاره یو شرم بولي چې په خویندو تعلیم کوي، اما هغه شرم نه بولي چې خویندې پر سړک باندې ګدایګري کوي، لاس یې نیولی، فقر کوي،
دا د ځان لپاره شرم نه بولي. کوم وخت چې په خوندو باندې تعلیم کوي شرم یې بولي د ځان لپاره. ستاسو د کورنۍ نور خویندې دي هغوی هم ځي زده کړو ته د هغه لپاره یا ښوونځي ته یا مدرسې ته که نه؟ زما دوی خورکۍ دي چې یوه بیبي مرسل ده چې را اوس د کریات له څخه فارغه شوې ده او د شپږم ټولګۍ پورې زده کړې هم کړې دي. خدای تعالی ورته ډېر ښه ذهن ورکړی دی. او بله خورکۍ مې بیبي فیصله نومیږي چې هغه اوس تازه مو و دغه ښځینه مدرسو کې شامله کړې. هغه د مکتب په دریم صنف کې ده او ترڅنګ مې یوه ورېره ده چې اوس فعلا په مکتب کې ده، هغه په دویم صنف کې ده. یعنې زموږ کورنۍ چې ده د تعلیم طرفداره ده او غواړي په خپلو خویندو او په خپلو نورو باندې موږ غواړو چې تعلیم وکړو. ولې دا تعلیم ګټه یوازې ماته نه، زما د هېواد و خویندو، زما د هېواد و میندو ته رسېږي. که چیرې زما خپل خور، زما خپل لور ډاکټره وي، زه و دې ته نه اړ کېږم چې زه پردي ډاکټر ته خپل میرمن یا خپل مور یا خپل خور بوزم ورته اړ شم. که مې په خپل کور کې ډاکټره وي، هغه عزت و هغه حیا و پرده بیا هم خوندي وي. نو دا د ځان لپاره افتخار بولم چې زما خپل خور د خیر سره ډاکټره سي او خپل خور مې دیني زده کړو باندې سمبالوي. دا زما لپاره افتخار دی، شخصا زما لپاره ډېر افتخار دی او زه په دې باندې فخر کوم. په کور کلي کې خلکو درته یو ډول هغه نه درکوي چې ولې دې عکس خپور کړی دی ځکه ټولنه داسې ده؟ نه، ولې زموږ په مجموع کې زموږ ټوله فامیل، زموږ ټوله کول چې دی هغه د تعلیم طرفداره دي. داسې منفي جواب ماته نه دی راغلی او نه هم چا داسې منفي خبره راته کړې چې خبر شوي دي. مبارکي یې راکړې ده او خوشحالي یې څرګنده کړې ده. دا خو ما مخکې وویله چې وایي کاروان تېرېږي، هغه منفي دغه خبرې دي، نه چې رقم په رقم خبرې به ورپسې کېږي. نو هغه کې به موږ چورت نه وو، هغو خپل عمر په دغه منفي تبلیغاتو پسې تېر کړی دی. هغه اوس د هغو بېچارهګانو کورنۍ هم په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي. کوم کسان چې منفي تبلیغات کوي هغه کورنۍ هم په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. ولې د ده ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې په دې پسې خبره وکړه، په هې پسې خبره وکړه، اما خپل کورنۍ یې هېره ده. نو دا خو خلک دي، رقم په رقم به خبرې کوي. زه د هغو ټولو وروڼو او خویندو څخه تشکري او منندویي کوم چې ماته مثبت جواب راکړی او دغو ټولو وروڼو څخه هم مننه کوم. خدای تعالی دې دوی اصلاح کړي، خدای تعالی دې دوی کورنۍ تربیه لا نوره کوي چې یو بل خور یا بل ورور ته دغسې منفي تبلیغات ونه کړي پسې او دوی ته دې خدای تعالی د یو ښه تربیه ورته نصیب کړي تر څو خپل کورنۍ ته و تعلیم ته واسي او د ځان لپاره افتخار وبولي، شرم یې ونه بولي. ما مخکې وویل په هغه دوی افتخار نه شرمېږي چې خور یې فقر کوي، په هغه دوی نه شرمېږي چې خور یې ګدایګري کوي پر سړک باندې ول. اما که تعلیم یې کوي په دې باندې شرمېږي. خو دا زموږ وطن چې برباد دی، دا زموږ وطن چې شا پاته دی، همدغسې د بې تعلیمي له وجې څخه پاته راغلي. که چیرې تعلیم وای وطن به مو آباد وای، که چیرې علم وای دغسې به موږ نن نه وای خراب. تاسې ووینئ د افغانستان او جاپان او د هندوستان دا ازادي څو ورځې تفاوت لري. تاسې هندوستان وګورئ خودکفا دی، تاسې جاپان وګورئ خودکفا دی. په څه وجه؟ په توبو، په ټانګو، په جنګ په دې نه دی سوی. که په توبو، په جنګو، په ټانګ وای نو خو افغانستان باید اوس د نړۍ په سطحه یو امپراتور هېواد وای، یو یکتازه هېواد وای چې پر ټوله نړۍ یې باچهي کولی. اما دا د تعلیم په وجه دغه ملکونه مخته تللي دي، نه د جنګ، نه د جګړې، نه د بې تعلیمۍ. زموږ د متاسفانه ټول عمر مو برعکس تېر شوی دی. وطنونه مو د بې تعلیمۍ له وجې څخه چپه شوي دي، وطنونه مو د بې تعلیمۍ له وجې څخه نړېدلي دي. نو غوښتنه مې دا ده چې د تعلیم دروازې باید خلاص شي، تعلیم ته باید مخه کړو، تعلیم ته باید لا نور وده ورکړو تر څو د نړۍ سره سیالان سو او په نړۍ کې په یو نامه یاد سو. کله چې وویل شو چې هغې د قرآن کریم حفظ کوي یا قاري د قرآن شوله او د پروګرام ورځو، څه احساس مو کوئ او که دغه د احساس په اړه راته ووایئ؟ صافی صاحب ته به ورکړم، خو خدای چې د ډېرې خوشحالۍ څه مې تر سترګو اوښکې راتلې چې کوم وخت زما د خورکۍ او نوم یې یاد کوي نو احساسات مې ډېر تر کنټرول ووتله، حتی د خوشحالۍ څخه مې اوښکې تر سترګو رالې او دا مې د ځان لپاره ډېر افتخار وبلی او خورکۍ ته مې
هغه خپل په یو ناچیزه دغه باندې موټر ښه ورته ګلپوشه کوي او ښه مې داسې بازار کې یو ګشت هم ورته ورکوي، مال چې ارمان یې پوره سي. بېګا مې غرمې کې ښه دوستان میلمانه راغوښتي وو، دلې مې ښه ډوډۍ هم ورته ورکړه. داسې مې ډوډۍ ورته ورکړه لکه د یو چا چې واده وي څه رقم به خرڅ مصرف کوي، په څه اندازه به هغه ډېر امادګي ورته لري او خرڅ به کوي. یعنې ما دغسې د خپلو خورکۍ دغه ارمان مې ورپوره کوي او دغه خپلو هغه دوستانو او قریبانو ته چې په خپلو اولادو تعلیم نه کوي، په ضمن کې مې هغو ته هم دغسې یو ذهنیت ورکوي چې تاسې هم په خپلو نوړو او په خپلو خوندو باندې تعلیم وکړئ، ګټه بیا تاسو ته رسیږي. او که چیرې یو خور سواداره وي، هغه یو نسل سواداره سرپرست کولی شي، او که یو خور بې سواده وه یو نسل بې سواده لویانېږي. نو که چیرې په یو کور کې سواداره وي، هغه کور ټوله غړي به ورسره سواداره وي او هغه ټوله هغه ماشومان به ورسره سواده وي. دا ماشوم داسې یو خاصیت لري لکه د نال چې ایږدي نو په بغل کې به یې واچکه ورسره ایږدي تر څو دا نال کوږ نه سي. نو سواد هم دغسې دی چې په ټوله فامیل باندې دا تاثیر کولی شي. که چیرې یو خور سواداره وي، که چیرې یو مور سواداره وي او که چیرې یو میرمن سواداره وي، هغه به خپل اولادونه په ښه تربیه او په ښه دغه باندې لویان کړي. دې پسې پلان څه دی؟ یعنې نورې زده کړې کوي، عصري زده کړو که همدې دیني زده کړو ته به دوام ورکوي؟ د خورکۍ خو اوس پلان دغه دی چې عصري زده کړې خو یې تر 6مه پورې وکړي. متاسفانه چې هغه مکتب اوس پلان نشي ویلی، مخ په خوا ادامه نشي ورکولی. نو خورکۍ به همدغه مدرسې کې به اوس هغه خوندې او هغه نورو ته به دا زده کړې ورکوي او دا به یې روزي. نو هغه مدرسې کې به انشاءالله و نورو خوندو ته دا زده کړې ورکوي. نو اوس چې په پلان دغه دی چې وایي تر څو مکتب خلاصېږي زه به همدغه خوندو ته زده کړې کوم او همدغه خوندو ته به بېوروزم د خپل تعلیم له برکته. نو هغه مدرسې کې به انشاءالله و نورو خوندو ته زده کړې ورکوي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. الله مو عزت وکړه. کور مو ودان چې تاسو زه مو د دغه پروګرام وړ وبلنم او موږ مو دعوت کړو او همدغه ستاسو تشویق یې کور ودان. په اخر کې زه دغه یو پیغام لرم هغو وروڼو ته چې باید په خپلو خوندو او په خپلو لورګانو باندې تعلیم وکړي او د اوسني واکدارانو څخه مې هم دغه غوښتنه ده چې تاسې باید تعلیم ته اجازه ورکړئ. چې تعلیم وي هر څه به وي، تعلیم وي همدغه افغانستان به وي، که تعلیم نه وي افغانستان به ټوټه ټوټه وي. دا به زه په اخر کې دغه یو پیغام ورته ورکوم چې تعلیم دروازې خلاص کړي تر څو د نړۍ سره سیالان وسو. او په اوس وخت کې تاسې ووینئ د افغانستان ډېری ولسونه مهاجر دي. له څه وجې څخه که چیرې دا د پردي ملک مینتونه پر ځان باندې وړي هم د دغه وجې څخه چې دغه خپل اولادو آیندې غم اخیستي دي. نو تعلیم دروازه خلاص کړئ. زیاتره مهاجر به بیرته خپل وطن ته راسي، همدلته به په خپل وطن کې په خپلو نړو په خپلو خوندو باندې تعلیم وکړي. نو تعلیم ګټور شی دی، باید ورته اجازه ورته ورکول شي. عزیز صاحب ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې وخت مو راکړه.